غزني هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د زرګونو هغو بې کوره راستنېدونکو کوربه دی چې ګاونډیو په زور راستانه کړي دي. د اسلامي امارت مسؤلینو یې په پراخه ټنډه هرکلی کړی او شپه او ورځ د کړو ژمنو عملي کولو هڅې کوي چې د نورو ولایتونو سربیره یې تازه غزني کې هم دغو راستنېدونکو ته د استوګنیز ښارګوټي جوړولو پرانیسته وکړه. د یاد ښارګوټي پرانیستي مراسمو کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال وویل هڅه کوي ټولو راستنېدونکو ته هیواد کې د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. جایی که امروز ما و شما قرار داریم بیشتر از 1900 جریب زمین اختصاص داده شده است. ان شاء الله تعالی این زمین ها برای مهاجرینی که از طرف کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین مستحق شناخته شوند برای آنها مطابق طرز العمل توزیع خواهد شد. یاد ښارګوټی په 4000 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د لومړي فاز لپاره یې تر 1900 جریبه زیاته ځمکه ځانګړې شوې ده. پلان تفصیلی فاز اول شهرک نمبر 2 مهاجرین که از تقریبا 956 نمره رهایشی در نظر گرفته شده که بجز از نمرات رهایشی تمام امکانات یک شهرک دارای باشند مثل شفاخانه، مثل ساعات سبز، مکتب و تمام امکاناتی که یک شهرک باید دارا باشه هم داراست. د مسؤلینو په وینا دغه ښارګوټی به د ښوونیزو او روغتیایي خدماتو سربیره ټولې استوګنیزې اسانتیاوې ولري. دوم نمبر ښارګوټی 2 فازه لري. اول فاز شاوخوا 1900 جریبه ده، دوم فاز څه د پاسه شاوخوا 4000 جریبه ده. اول پلان یا د اول قطعې تفصیلي پلان جوړ شوی ده د 1900 جریبه د غزني د کور او ښار جوړولو ریاست په واک کې ورکړل شوی ده. په دې کې د کورنۍ د تعداد په اساس نمرې پکې ځانګړي شوي دي. له 500 تر 1500 کورونه په نظر کې نیول شوي دي. همدارنګه په دې تفصیلي پلان کې لکه څرنګه چې یو مدرن ښارګوټی عامه خدماتو ته اړتیا لري یا سهولتونو ته اړتیا لري په دغه تفصیلي پلان کې هغه ټول ځای په ځای شوي دي. هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران په جبري توګه د کډوالو راستنېدلو سره سم اسلامي امارت دغو راستنېدونکو ته ګڼو ولایتونو کې استوګنیز ښارګوټي جوړ کړل چې تازه یې غزني کې هم د ورته ښارګوټي جوړولو پرانیسته وکړه. حفیظ الله بریال، حریت رادیو، غزني.